عطا محمد نور د ولسمشر غني په ملاتړ زبردست اقدام کړی. دا چې د ولسمشر مخالف رباني څنګه بې واکه کړی، نو هر څه په ویډیو کې وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. جمعیت ګوند چې کلونه راهیسې نظام وخوړه، خو د نظام نه بیرون هم په مخالفت کې هم امتیاز واخیسته. څه موده مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ تړون لاسلیک شوی، صلاح الدین رباني داسې دریځ خپل کړی دی چې حکومت د اپوزیسیون په توګه ومني، چې یوې خوا د عبدالله د برخې امتیاز واخلي او د بلې خوا د اپوزیسیون لخوا امتیاز ترلاسه کړي. دا چې په تېرو ټاکنو کې عطا محمد نور هم د ولسمشر ملاتړ کړی و او اوس هم تر شا ولاړ دی، نو ولسمشر هڅه کوي چې د جمعیت ګوند د کمزوره کولو لپاره عطا محمد نور میدان ته راوړي. تېره ورځ د عطا محمد نور په مشرۍ د جمعیت ګوند سرانو د عطا محمد نور په کور کې غونډه جوړه کړې وه چې صلاح الدین رباني پکې شتون نه درلوده. په یاده غونډه کې داسې پرېکړې وشولې چې د ولسمشر غني په ګټه او د صلاح الدین رباني په زیان وي. ځینې باوري سرچینو ویلي دي چې د عطا محمد نور په مشرۍ د جمعیت غړو په یاده غونډه کې پرېکړه وکړه چې صلاح الدین رباني د جمعیت ګوند مشرۍ نه لرې شوی ده، تر څو یاد ګوند نوی سرپرست مشرۍ ته وټاکي. خو هم د جمعیت ګوند اپوزیسیون نه بلکې د دولت همکاره اوسي، ځکه د جمعیت ګوند زیات مشران په دولتي وظیفو بوخت دي. تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني او د عطا محمد نور د دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.